د هیواد د نورو ولایتونو په څیر خوست کې هم د افغانستان ملي اتحادیې له لوري د آزادو مطبوعاتو نړیواله ورځ ولمانځل شوه. خوستي ژورنالستانو د یادې ورځې په لمانځ ناسته کې وویل چې له کلونو راهیسې خبریالان معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې له زیاتو ستونزو سره مخ او دغه ستونزه تر ننه پورې په یو شمېر مسایلو کې چې ولس ته یې رسنیز کول اړین دي موجوده ده. دوی زیاتوي که څه هم مطبوعاتو ته د لاسرسي په برخه کې له یو شمېر ستونزو سره مخ دي، خو بیا هم خوستي ژورنالستانو تر ملي ګټو ته انعکاس ورکړی او د دغه ولایت ښه انځور یې د هیواد سربیره تر نورو هیوادونو رسولی دي. دوی له دولتي ادارو غوښتنه وکړه چې د معلوماتو په لاسرسي کې د له دوی سره همکاري وکړي. موږ د ټولو چارواکو نه هیله دا ده چې هغه معلومات چې هغه په خپله ملي ګټو ته زیان نه رسوي، مثلا عقایدو ته دین مذهب ته زیان نه رسوي یا هغه ارزښتونو ته زیان نه رسوي چې هغه واقعا د ټولو لپاره د ارزښت وړ وي، نو معلوماتو ته لاسرسی باید په دې کې د ژورنالستانو سره د رسنیو سره ډېره زیاته همکاري وکړي. نو د مطبوعاتو ته لاسرسی چې دی په ټوله کې دغه ستونزې له پخوا موجودې وي، خو کله چې تحولات راغلل له هغې وروسته ستونزې زیاتې شوې. په لومړیو کې بیخي زیاتې ستونزې وې، خبریالان له زیاتو ستونزو سره مخ وو، خو بیا هم چې کله د حکومت او د رسنیو ترمنځ یوه ګډه کمیټه رامنځته شوه. ژورنالستان ملي ګټو ته ژمن خلک دي او زیاتره وخت هغه موضوعات دوی انعکاس کړي چې هغه ملي ګټې دي او ولس ورته اړتیا لري، خو بیا هم له کلونو راهیسې خبریالان په یو شمېر موضوعاتو کې مطبوعاتو ته د لاسرسي په برخه کې محدود دي. زاهد شاه انګار چې د ژورنالستانو ملي اتحادیې ولایتي مسؤل دی وایي چې د خبریالانو دا ډول یو ځای کېدل او تقدیرول د دوی په کاري ساحه ډېر مثبت تاثیر لرلی شي. د افغانستان د ژورنالستانو ملي اتحادیې په همدې مناسبت د خوست 50 تنه ژورنالستان د ستاینلیکونو په ورکړه سره دوی وستایل. رښتیا هم چې د خوست ژورنالستان د افغانستان په کچه هغه ژورنالستان دي چې تر اوسه د دوی نه رسنۍ ونه تړل شوې، د رسنیو مسؤلین همداشان د رسنیو ژورنالستان، نو دا د ډېرې ستاینې وړ دي. هاخوا د خوست اطلاعاتو و فرهنګ ریاست مسؤلین وایي اسلامي امارت چارواکي ټولو ستونزو ته رسیدګي خپل مکلفیت بولي. دوی د ټولنې لپاره رسنۍ ډېرې مهمې وبللې. د ټولو ژورنالستانو ستونزو ته رسیدګي خپل مکلفیت بولي او تر ډېرو دې کې بریالی پاتې شوی دی او په راتلونکي کې هم لکه څه قسم چې د افغانستان اسلامي امارت بیان ویلي دي، د قانون په چوکاټ کې د مطبوعاتو د قانون په چوکاټ کې کاملا آماده دی او ستونزو ته به کاملا رسیدګي کوي. د افغانستان په 40 ولایتونو کې د ژورنالستانو ملي اتحادیې له لوري د آزادو مطبوعاتو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. د ویلو د افغانستان کې 250 یا غږیزو رسنیو د اقتصادي او نورو ستونزو له امله خپل فعالیت بند کړی، خو زیاتره رسنۍ لا هم د اقتصادي ستونزو له امله د زړه په خپل نشرات ترسره کوي. د رسنیو مسؤلین وایي که چیرې شرایط هم دا ډول دوام وکړي، ډیری رسنۍ به خپل فعالیت ودروي.